او نیکی پیرزوینې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو. ښه راغلاست او د همدې امتحان د ګډون لپاره www.kahoot.it اپلیکیشن یا هم همدې ویب سایټ ته لاړ شئ او د همدې پین په لیکلو سره په امتحان کې ګډون وکړئ. کوم کسان چې ګډون نشي کولی یا کومه ستونزه لري کولی شي چې د کمنټونو برخه کې ځوابونه ووایي. زه د دوی کمنټونه او د دوی ځوابونه هم ورته وایم. صحیح؟ نو ټولو ته ښه راغلاست وایو. سباون، اقرا، ښکلا، کرامات، همت، احمد جان او هغه کسان چې غواړي همدلته په ګیم کې اشتراک وکوي ښه راغلاست. همدا پین 8242925 په لیکلو سره په امتحان کې ګډون وکړئ. صحیح؟ بس صحیح تا ته به لږ انتظار وکړو، صبر یو. لاړ شه کهوټ ته او په امتحان کې ګډون وکړه. سټ بوای کمنټونو برخه کې گیم ته لاړ شه یا که کمنټونو کې هم لیکي مشکل نشته ده، خو گیم کې هم ګډون کولی شي. حمیم، همدارنګه حسنات، هغوی ته هم ښه راغلاست وایو. کینګ، حمیم، جوکر نام ولاړ شه په گیم کې ګډون وکړه. منتظر یو درته. کومو کسانو ته که په ټیک ټاک کې لایف صحیح نه ښکاري کولی شي چې هغه یوټیوب چینل ته لاړ شي، هلته بیا مستقیما صحیح ورته ښکاري. صحیح؟ که دلته کوم مشکل و، کومه ستونزه راغله، مستقیما همهلته ځئ، د هغو ځای نه هم تعقیبولی شي، هلته هم لایف ده. نو یا ټولو کسانو ګډون وکړو که څنګه؟ جوکر ته گیم ته لاړې؟ سلمان، همدا نن دې سلمان لیکلی ده. ښه، عمران اینډ کینګ دواړه یو ځای دي، نو صحیح ځوابونه به ووایي. سلمان، ګلناز، بلال. ښه، سلیمان هم شته، هماغه سلمان په نامه بل نفر ده. ښه راغلاست، ټولو ته ښه راغلاست وایو. مدثر، دوه دقیقې نور هم صبر کوو. که څوک غواړي کوشش کوي هڅه کوي گیم کې ګډون وکړي، همدا پین ولیکئ او گیم ته داخل شئ. که نه شروع کوو. بس مستر خاکسار صحیح، گیم کې ګډون کولی شئ. 2 دقیقې وخت لرئ، وخت هم دا اوس شروع، که نه گیم شروع کوو. دا گیم د څه په اړه ده؟ دا د جرمني ژبې د زده کولو او د هغوی پراکټیس کولو لپاره. پورته عنوان هر څه لیکلی ده، نو بیا هم ته پوښتنه کوې چې دا گیم هر څه د څه په اړه دی. پورته هر څه لوستلی شي. بس نو شروع کوو. کوم کسان چې ګډون نشي کولی په کمنټونو برخه کې لیکئ او یا نه غواړئ چې ګډون وکړئ. بس نو شروع کوو. آماده اوسئ او لومړني سوال ته ځو. اولنی سوال شروع کیدونکی ده.
د 15 امتحان لومړنی سوال 3 2 1 اولنۍ پوښتنه کې لرو wie gefällt es euch in der neuen Wohnung? Sehr gut. Vor allem der Lager. Wir wohnen jetzt ganz zentral. Nur trotz mit, wegen und von. د څلورو نه یو ځواب انتخاب کړئ. یو ځواب صحیح ده. تر اوسه شپږو کسانو 10 کسانو ځواب ویلی ده. ټول کسان ځواب ووایاست. کوم وخت ختم شي بیا هم تاسو کولی چې ځواب ورکړئ. صحیح. نو څلورو کسانو صحیح ځواب ویلی ده ویګن. نو همدا صحیح ځواب و. نو اوس راشو چیرته؟ نمراتو ته راشو چې کوم ځواب نفرو صحیح ځواب ویلی ده. کرامات په اوله درجه کې، افغان یا ایف دویمه درجه کې، حامیم دریمه کې، حسنات په دریمه درجه کې او احمد جان هم پنځمه درجه کې ده. نو راځئ لاړ شو دویمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه کې لرو پین به اوس ووینئ او امتحان کې ګډون وکړئ. نو دا به 14م امتحان وي. تاسو کولی شئ چې دا همدې پین د طریقه په همدې پین په لیکلو سره په امتحان کې ګډون وکړئ. د نن ورځې 14م امتحان به وي. نو 500800 باندې آفرین. ښه راغلاست. اقرا ټولو هغو کسانو ته چې لایقه وو باید تاسو سمدلاسه ګډون وکړئ. مرفا هم راله په تیر امتحان کې صحیح ځوابونه ویلي وو. همدارنګه سلیمان ich bin me انګلیش او جرمني سره یو ځای کړی دی. دنیا همدارنګه فرید وکیلزای، بلال، کرامات، دورانی، حمیم، مروا، گلناز، عمران او کینګ په دواړو سره یې په یو تیر امتحان کې هم ښه هڅه وکوله او صحیح نمرې ځوابونه یې ویلي وو. ارشاد آفرین. یو څو کسان نور هم کولی شي چې په امتحان کې ګډون وکړئ. د ګیم یا امتحان پین په سکرین درته ښکاري. www.kahoot.it ته لاړ شئ. په ګوګل یا هر براوزر کې چې ولیکئ تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره په امتحان کې ګډون وکړئ. صحیح او که ګډون نشئ کولی د کمنټونو برخه کې ځوابونه ووایاست. مشکل نشته. یوازې 2 دقیقې لرئ تر څو موږ لاړ شو ګیم ته. سټ بای نشته نور. څنګه نشته نور؟ کولی شئ چې جوین سي. ظرفیت شته ده. لاړ شه او کوشش وکړه. کنی امتحان شروع کوو. نه ظرفیت شته. کولی شئ چې جوین سي. همدا نوی پین ده سکرین باندې درته ښکاري. نو راځئ شروع وکوو. بیا هم که د امتحان په شروع سره که څوک غواړي ګډون وکړي همدا پین په لاندې سکرین کې درته ښکاري. هلته هم کولی شئ چې امتحان کې ګډون وکړئ. نو 14م امتحان شروع کېدونکی ده. منتظر اوسئ د نن ورځې 14م امتحان ته. 3 2 1 0. نو اولنۍ پوښتنه ده Entschuldigung, wie kann ich Geld auf ein anderes Konto خانه‌خالي. نو په همدې خانه‌خالي کې به د څلورو ځوابونو نه یو ځواب صحیح ده. هماغه یو ځواب انتخاب کړئ. وخت په نظر کې ونیسئ. 4 دقیقې لرئ یا سکنډه. وبخئ او 12 سوالونو ځوابونه ورکړل شوي دي. نو überweisen یعنی ترانسفر لیږل. د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته یا چاته ترانسفر کول یا چاته لیږل. نو ډیره ښه
د کمنټونو برخه کې هم خانو صحیح جواب ویلی دا. نور کسان هم هڅه وکوئ چې کمنټونو برخه کې ځوابونه ورکړئ. راځئ راشو فرید وکیلزی په اوله درجه کې، ورپسې اقرا دویمه درجه کې، عمران او کینګ دریم پوزیشن کې، ګلناز څلورمه درجه کې او ښکلا هم په پنځمه درجه کې. آفرین دلته هم درې نجونې په همدې پنځو نفرو په پوزیشن کې دي، همدارنګه فرید او عمران او کینګ یعنی هلکان هم هڅه کوي. نو آفرین همداسې کوشش وکوئ چې هر چا زر جواب انتخاب کړل د هغه نمرات لوړیږي. صحیح. نو راځئ راشو بلې پوښتنې ته. Für Jochen hat die Globalisierung mehr Vor- als Nachteile. نو آیا دا صحیح ده که غلط ده؟ Globalisierung یعنی نړیوال کېدل، د ترقي یا پیشرفت په طرف باندې تلل. نو آیا دا صحیح ده که غلطه؟ نو دا true یعنی صحیح یا غیږ ده. 11 کسانو صحیح جواب ویلی ده. د کمنټونو برخه کې هم ځینو کسانو صحیح جوابونه ویلي دي. آفرین. نو راځئ راشو هغه کسانو نومونه وګورو. فرید وکیلزی په اول پوزیشن کې، ښکلا راله مخکې دویمې درجې ته، ارشاد هم مخکې راغی درېیمې درجې ته، سلیمان ورپسې مخکې راغی او اقرا هم لاړه پنځمه درجې ته. او د همدې کسانو نه بغیر ich bin me همغه صحیح ځوابونه ویلي دي په همدې نامو نفر. نو راځئ راشو بلې پوښتنې ته. دا هم صحیح او غلطه ده. Trotz des Internets hatte Jochen in China manchmal Heimweh. in China یعنی په چاینا کې، په چین کې. که دا صحیح وي true، که غلط وي false. د رنګونو په لیدلو سره هم تشخیص کولی شئ چې کوم یو یعنی سور رنګ غلط او همدارنګه بلو رنګ هغه صحیح ده. نو دا هم صحیح و. 9 کسانو جواب صحیح ورکړی ده. کمنټونو برخه کې هم صحیح جواب ویلی ده. ولې ډېر کسان هڅه نه کوي د کمنټونو برخه کې؟ نه پوهېږم. نو راځئ راشو هغه کسانو نومونه وګورو. آفرین ښکلا د فرید وکیلزي ځای ونیو اول پوزیشن، ډېره ښه. ورپسې دویمې درجې ته ارشاد راغی. عمران او کینګ هم په درېیمه درجه کې او کرامات څلورمې درجې ته راغی او فرید وکیلزی لاړ پنځمې درجې ته. او د همدې کسانو نه بغیر حمیم صحیح ځوابونه ویلي دي. په سکرین باندې نوم درته ښکاري. او کوم کسان چې غواړي په امتحان کې ګډون وکړي د همدې پین په لیکلو سره په امتحان کې ګډون وکړئ. نو راځئ راشو څلورمې پوښتنې ته. Welcher Monat kommt nach Juni؟ نو د همدې څلورو میاشتو نه یو هغه میاشت انتخاب کړئ کوم چې په سوال کې درته ښودل شوي دي. زه معنا درته نه وایم چې ډېر ساده کېږي. نو څلورو ځوابونو چې یو انتخاب کړئ. 19 کسانو جواب ورکړی ده. نو یولی ده. یولی یعنی جون جولای چې هغه د دوبي موسم ده. نو دلته 15 کسانو صحیح جواب انتخاب کړی ده. ډېره ښه. کمنټونو برخه کې هم ځوابونه ویلي دي. د افغانستان ښکلا خیر. نو راځئ راشو بلې پوښتنې ته یا نمراتو ته وبښئ. ښکلا په اوله درجه کې چې 3015 نمرې لري. ارشاد دویمه درجه کې، فرید وکیلزی بیا هم درېیم پوزیشن ته راغی. عمران او کینګ لاړل څلورمې درجې ته او کرامت هم په پنځمه درجه کې. ډېره ښه. او په همدې 5 کسانو پوزیشن کې هم ښکلا تر ټولو صحیح ځوابونه ویلي دي. نو راځئ راشو بلې پوښتنې ته. 5مه پوښتنه کې لرو welche Farbe hat der Himmel؟ معنا یې نه درته وایمه. نو د همدې ځوابونو نه د دې رنګونو نه یو رنګ هغه رنګ انتخاب کړئ چې دا هیمل لري. تصویر مې هم دلته نه دی راوړی تر څو جمله ډېره اسانه ده، ډېره ساده ده. نو همدای صحیح جواب و. 15 کسانو صحیح جواب ورکړی ده. صحیح. اوس راشو
همهغو کسانو نمرات وګورو. آفرین ښکلا هم په همهغو درجه کې، ورپسې ارشاد دویمه درجه کې، فرید دریمه کې، عمران او کینګ څلورمه کې او کرامت هم په پنځمه درجه کې. او د خان په نامه نفر په همدې کسانو نه بغیر صحیح ځوابونه ویلي دي چې نوم یې په سکرین ښکاري. نو راځو شپږمې پوښتنې ته. Wie viele Tage hat eine Woche؟ ډېر ساده ده. 12 څلور اووه که څلرویشت. ډېر ساده ده. کمنټونو برخه کې هم تاسو کولی شئ ځواب ولیکئ. د څلورو ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. وخت ختمېدو ده. 19 کسانو ځواب ویلی ده. نو دا 7 ورځې ده. یوه اونۍ یا یوه هفته 7 ورځې ده. صحیح ډېر ساده ده. نو راځئ راشو ښکلا په همهغه درجه کې په اول پوزیشن کې 4981 نمرې لري. ارشاد په دویمه درجه کې، فرید هم څلورمه کې، دریمه کې، عمران او کینګ څلورمه درجه کې او کرامات هم په پنځمه درجه کې. ډېره ښه آفرین. همداسې کامیاب روان یاست. کمنټونو برخه کې هم ځینو کسان هڅه کوي چې د همدې سوال خو اسانه ځوابونه یې لیکلي دي. نو راځئ راشو اوومې پوښتنې ته. Welche Jahreszeit kommt nach dem Sommer؟ نو Herbst، Regenzeit، Winter، Frühling. د څلورو موسمونو نه یو انتخاب کړئ. وخت ختمېدو ده. وخت ختمیږي یوازې. نو Herbst ده. Herbst صحیح ځواب و. صحیح. نو راځئ راشو دلته هم اکثریتو کسانو صحیح ځواب انتخاب کړی ده. کمنټونو برخه کې یو صحیح ځواب ده. نو راځئ اوس وګورم هغه کسانو نمراتو ته. ښکلا همهغه د شروع نه په اوله درجه کې، عمران او کینګ دلته دویمې درجې ته راغلل. همدارنګه فرید په همهغه دریمه درجه کې قرار لري. کرامات هم مخکې راغی او بلال هم مخکې راغی. ډېره ښه آفرین. همداسې روان اوسئ. راځو اوس اتمې پوښتنې ته. Welche Farbe hat die Sonne؟ ډېر ساده ده. ډېر اسانه ده. د همدې دریو رنګونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. د افغانستان ښکلا په اسانه امتحان کې زه نه یم. خیر ځینې امتحانونه ځینې سوالونه مو اسانه راوړي دي، مشکله هم شته. نو همدا صحیح ځواب و. ټولو کسانو صحیح ځواب انتخاب کړی ده. ډېره ښه. نو اوس راشو بلې پوښتنې ته یا نمراتو ته. وبښئ ښکلا په اوله درجه کې 6450 نمرې لري. عمران او کینګ، فرید، کرامات، بلال ټول همهغه کسان په همهغه پوزیشن کې دي ځکه چې دا سوال ډېر اسانه و. راځئ راشو بلې پوښتنې ته. Was macht man mit einem Bleistift؟ ډېر اسانه دي. تاسو کولی شئ کمنټونو برخه کې ځوابونه ووایاست. د څلورو ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. ډېر اسانه دي. 18 کسانو ځواب ویلی ده. وخت په ختمېدو ده. وخت ختم. نو schreiben د لیکلو لپاره پنسل کارول کیږي. نه د trinken، essen یا lesen لپاره. نو راځئ راشو نمراتو کې به دومره تغییر نه وي راغلی. ښکلا په اوله درجه کې، همدارنګه عمران، کینګ، فرید، کرامات، بلال په همهغو درجو کې دي. ډېره ښه. اوس راځو لسمې پوښتنې ته. Wie sagt man Goodbye auf Deutsch؟ دا هم اسانه ده. اکرام لاړ چې په امتحان کې ګډون وکړه چې هلته صحیح ځواب انتخاب کړي. اکرام 2002. نو همدا صحیح ځواب و. صحیح. د خدای په امانۍ لپاره همدا auf Wiedersehen. همدا د ګډ بای په انګلیش کې ویل کېږي. نو راځئ راشو دلته 15 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. 2 کسانو ډانکه انتخاب کړی ده او یو نفر حلو انتخاب کړی، یو نفر بیټه انتخاب کړی ده. نو همدا صحیح ځواب و. نو راځئ راشو بلې پوښتنې ته.
نمرات ورته ښکلا په اوله درجه کې، همدارنګه عمران او کینګ، فرید، کرامات او بلال په هغو درجو کې دي، کوم تغییر نه دی راغلی. د کمنټونو برخه کې اسانه سوالونو ته هم ډیر کسان ځوابونه وایي، آفرین همداسې ځوابونه لیکي. نو راځئ راشو 11مې پوښتنې ته. Wohin geht man, um Obst und Gemüse zu kaufen? Bibliothek, Krankenhaus, Supermarkt, Kino. کمنټونو برخه کې تاسو هم کولی شئ ځوابونه ولیکئ. 12 کسانو تر اوسه ځواب ویلی ده. وخت ختمېدونکی ده، وخت ختمیږي، بیا نشئ کولی چې ځواب ورکړئ. وخت ختم، نو سوپرمارکټ. 15 کسانو صحیح ځواب ویلی ده او 3 نفرو خانکن هاوز انتخاب کړی ده، یعنې دوی ویلي دي چې سبزي او میوه‌جات څوک په روغتون کې اخلي. نو دا هیڅ امکان نه لري سوپرمارکټ کې اخلي. نو راځو نمراتو ته. ښکلا 8990 نمرې لري، په اوله درجه کې ده. هغه نه غواړي چې اول پوزیشن چاته پرېږدي. عمران او کینګ دویمه درجه کې، فرید وکیلزی، کرامات، بلال په هغو پوزیشن کې روان دي. نو راځئ راشو چې آیا اخرنۍ دوه پوښتنې کوم د پوزیشن یې بدلوي که نه. Was trinkt man normalerweise zum Frühstück؟ تاسو کولی شئ چې دلته ډېر دقیق واوسئ، یعنې په هر څوک هر څه خوړلی شي، ولې په عادي ډول سره دلته یې ویلي دي normalerweise، یعنې په عادي ډول سره کافي. نو همدا ځواب صحیح و، ټولو کسانو صحیح ځواب ویلی ده. راځئ اوس راشو بلې نمراتو ته. ښکلا په اوله درجه کې فرید راغی، د عمران او کینګ ځای یې ونیو ځکه چې هغو ژر ځواب ویلی ده. همدارنګه عمران او کینګ درېیمې درجې ته راغلل، کرامات او بلال. نو راځئ اوس وګورو هم بل سوال، اخرنی سوال ده. Welche Sprache sprechen die Menschen in Spanien؟ د څلورو ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. ډېر اسانه دي، ډېر ساده دي. اکثریت کسانو ویل چې سوالونه سخته دي، نو دا امتحان ډېر اسانه و. نو سپانیش همدا په هسپانوي ژبه باندې، یعنې هلته خبرې کیږي. کمنټونو برخه کې یو نفر دویچ لیکلی، نه شپانین یعنې هسپانیې ته ویل کیږي، یعنې هلته په هسپانوي ژبه باندې خلک خبرې کوي. نو ډېره ښه، اکثریتو کسانو په دې امتحان کې صحیح ځوابونه ویلي وو. تیر امتحان لږ سخته و، ولې دا امتحان بیا اسانه و. نو راځو اوس د همدې 14 امتحان نتیجې او ریزلټ ګورو. نو راځئ د همدې امتحان نتیجو ته. د نن ورځې د 14 امتحان نتیجو کې په 3مه درجه کې عمران او کینګ، آفرین دواړو ته مبارک. همدارنګه فرید وکیلزی 2مه درجه کې، او په لومړنۍ درجه کې څوک؟ ښکلا ډېره ښه، آفرین مبارک شه. او همدارنګه کرامات او بلال هم 4م او 5م پوزیشن کې قرار لري. ټولو ته دې مبارک وي. ښکلا نن لومړنۍ درجه واخیسته. همدارنګه ورپسې فرید، عمران او کینګ 3مه درجه کې، او همدارنګه نورو 2 کسانو 4م او 5م پوزیشنونه په دې امتحان کې چې صحیح ځوابونه ویلي وو ترلاسه کړل. نو ډېره ښه، ټولو ته دې مبارک وي. د کمنټونو برخه کې یو نفر لیکلی دی چې 6م مقام کې پاتې شوم. خیر، کوشش کوه چې صحیح ځوابونه ووایې، همدې 5 پوزیشنونو ته به ځان ورسوي. ټولو ته دې مبارک وي. ډېره ښه چې صحیح ځوابونه مو ویلي دي. بس سپین درته ښکاري په سکرین باندې، به اوس سپین درته ښکاره شي. هماغه کولی شئ چې www.kahoot ته لاړ شئ. نو اوس به هماغه کسانو چې په کمنټونو برخه کې ویلی موږ ټولو ځوابونه صحیح ځواب وایو، هغوی هم راشي. همدا پین په سکرین باندې درته ښکاري. 3 4 2 3 2 6 2.
احمد جان فرید ښه راغلاست. بلال عیسی فرد هم تېره ورځ صحیح ځوابونه ویلي وو. ښه راغلاست. ښکلا تاسو صحیح نومونه انتخابوي ښه چې امتحان کې ګډون کړئ. که هر چا صحیح نوم نه و لیکلی هغه زه د ګیم نه باسم. بس نو امتحان شروع کېدونکی ده. دا امتحان ساده ده. لږ هڅه وکوئ انشاءالله په 5 پوزیشنونو کې به راځئ. نو امتحان شروع سو. کوم کسان چې په ګیم کې ګډون نه لري په کمنټونو برخه کې ځوابونه وایاست. نو دا به 18 امتحان وي. 3 2 1 0. اولنۍ پوښتنه im Winter sind die Tage kürzer خانه خالی. نو دا هم کوم ځواب به صحیح وي؟ د 4 ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. که تاسو په امتحان کې ګډون نه وي کړی آنلاین کولی شئ چې کمنټونو برخه کې ځوابونه ووایاست. صحیح ظرفیت هلته پوره شوی ده. نو الس صحیح ځواب و. 1400 کسانو صحیح ځوابونه ویلي دي. آفرین ډېره ښه. نن ډېر لایقه کسان ټول صحیح ځوابونه وایي. نن ورځ ما ځینې سوالونه اسانه جوړ کړو ولې تېره ورځ اکثریت کسانو صحیح ځوابونه نه ویل. نو په دې خاطر ما ډېری مو اسانه سوالونه جوړ کړو او نن ورځ ټول کسان صحیح ځوابونه وایي. ښه دلته وګورئ یوازې 3 کسانو غلط ځواب انتخاب کړی. نور ټولو کسانو صحیح ځواب ویلی ده. آفرین کوشش کوئ چې همداسې صحیح ځوابونه ووایاست. راځئ نمراتو ته لاړ شو. فرید اول پوزیشن کې ده. ورپسې مروه چې په تېره ورځ کې هم اولنی پوزیشن ترلاسه کړی و او ښه سوالونه یې ویلي وو ځوابونه یې ویلي وو. ich bin ich په تېر امتحان کې ich bin مې و. دلته بیا ich bin ich لیکلی ده. په 3م پوزیشن کې ښکلا په 3مه درجه کې. آفرین په تېر امتحان کې هم صحیح سوالونه ته ځوابونه ویلي وو او سلیمان په 5مه درجه کې. نو راځئ راشو 2م سوال ته. په 2م سوال کې Verkäuferin kann ich Ihnen helfen? Kunden ja gern. Ich möchte den خانه خالی Pullover anprobieren. نو دلته د 4 اپشنونو نه یو اپشن تاسو ته ضرور ده چې هغه انتخاب کړئ چې هغه صحیح سوال ده. هر څوک چې صحیح او ژر تر ژره ځواب انتخاب کړي د هغو نمرات لوړیږي. دلته 10 کسانو غوټن صحیح ځواب په دې خانه خالي کې همدا غوټن راځي. نو 10 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. 4 کسانو همدا غوټ انتخاب کړی ده. 1 نفر غوټ انتخاب کړی او 3 نفرو بل اپشن غلط. نو ډېره ښه. د کمنټونو برخه کې کینګ په نامه باندې هم صحیح ځواب ویلی ده. نو راځئ راشو د فرید ځای سلیمان ونیو. اولې درجې ته راغی. ښکلا بیا هم 2مې درجې ته راغله. ich bin ich په هغه 3مه درجه کې قرار لري. عمران او کینګ راغلل 4مې درجې ته او ګلناز هم په 5مه درجه کې. همدارنګه د دنیا په نامو هغوی هم د همدې 5 کسانو نه بغیر صحیح ځواب ویلی ده. ډېره ښه. آفرین. نو راځئ راشو 3مې پوښتنې ته. ich mache gern Urlaub خانه خالی Bergen. نو دلته صحیح ځواب د 4 ځوابونو نه انتخاب کړئ. یو ځواب صحیح ده. هماغه صحیح ځواب به کوم وي؟ تاسو صحیح آفرین یو ځواب مو انتخاب کړ. نو دلته همدا صحیح ځواب ده. یوازې 8 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. ډېریو ان ډین انتخاب کړی ده. صحیح. نو همدا صحیح ځواب و. کمنټونو برخه کې هم تاسو کولی شئ ځوابونه ووایاست. نو راځئ راشو هغه نمراتو ته. سلیمان په 3مه اوله درجه کې
په تیرو ورځو کې صحیح ځوابونه ویلي وو. ایخ بن ایخ راغی 2مې درجې ته، فرید وکیلزی بیا هم 3مې درجې ته راغی، شعیب وکیلزی همدا په 4مه درجه کې. نو فرید او شعیب شاید تخلصونه یو څه دي یا یو ځای وي یا همدارنګه خپلوان وي، او ښکلا هم په 5مه درجه کې. او عرب په نامو باندې همهغه کس هم صحیح ځوابونه ویلي دي چې نوم یې دلته نه ښکاري. نو ډېره هڅه کوئ چې نوي کسان هم راغلي دي. کونډین وایي haben Sie Computerspiele verkäuferin. زه یې معنا درته نه وایم، په تصویر کې هر څه روښانه دي، معنا ته یې ضرورت نشته. تر اوسه پورې هیچا ځواب نه دی انتخاب کړی، وخت نه ختمیږي. فکر وکړئ او ځواب انتخاب کړئ. 1400 کسانو ځواب ویلی دا وخت ختمیدونکی ده، 1800 کسانو ځواب ووایو او وخت ختم شو. که وخت نه ختم وي بیا تاسو نشئ کولی ځواب ورکړئ. صحیح؟ نو دلته یوازې 3 کسانو صحیح ځواب انتخاب کړی ده. نو ځواب صحیح ځواب nein danke یعنی نه مننه. ایخ شوه نو یعنی زه یوازې وینم یا لیدلې غواړم. نو همدا ځواب صحیح وو، یوازې 3 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. نو راځئ د همدې 3 کسانو په لیست کې څوک دي. سلیمان په اوله درجه کې، ایخ بن ایخ 2مه کې، فرید وکیلزی 3مه درجه کې، شعیب وکیلزی 4مه کې او ښکلا هم په 5مه درجه کې. ډېره ښه آفرین، پوزیشنونه تیر شوي نه دي. نو راځئ راشو 5مې پوښتنې ته. Heute ist das Wetter schlecht. Es regnet und die Straßen sind خانخالي. د regnet اوانې تصویر ما په یوټیوب چینل کې هم دا سوال لیکلی و، که تاسو هلته لیدلی وي هغه به هم درسره مرسته کړې وي. نو د 4 ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. هغه کسان چې په امتحان کې ګډون نه لري کولی شئ چې د کمنټونو برخه کې ځواب ووایاست. نو ناس همدا ځواب صحیح و. 1500 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. د سیف الله په نامه باندې کمنټ کړی ده، غلط ځواب یې ورکړی. نو راځئ راشو نمراتو کې بیا هم تغییر نه دی راغلی. آفرین، ټول کسان لایق دي ځکه چې ټول صحیح ځوابونه وایي. سلیمان، ایخ بن ایخ په نامو، فرید او شعیب او ښکلا ټول صحیح روان یاست. آفرین. راځئ راشو 6مې پوښتنې ته. Heute habe ich keine Zeit. خانخالي morgen können wir uns sehen. نو aber, den und oder. د 4 ځوابونو نه یو ځواب انتخاب کړئ. نو aber یې صحیح ځواب و. صحیح. تاسو کوشش کوئ چې ځوابونه تاسو ته نه وي ښکاره سوي او تاسو ځواب ولیکئ. د کمنټونو اکثریت کسان تر هماغه منتظر وي کله چې هماغه ریزلټ هلته ښکاره شي بیا دوی ځواب ولیکي. تر مخکې لیکئ. نو دلته هم 1500 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. نو 5 کسانو غلط ځواب ورکړی ده. نو آبا یې صحیح ځواب و. آبا. نو راځئ راشو هغه کسانو نومونه وګورو. سلیمان په هغه اوله درجه کې، ایخ بن ایخ په 2مه درجه کې، تغییر نه دی راغلی. ګلناز دلته راغله 3مې درجې ته، مروه هم مخکې راغله 4مې درجې ته، او عمران حکیم هم راغلل 5مې درجې ته. همدارنګه حمیم هم صحیح ځوابونه ویلي دي چې نوم یې په سکرین ښکاري. راځئ راشو 7مې پوښتنې ته. Was gefällt Ihnen? خانخالي. Das Wetter in Deutschland oder das Wetter in Ihrem Herkunftsland. نو ډیر اسانه ده، ډیر ساده ده. د هوا په اړه باندې ده. خو وخت کې شرط ده سیف الله، که وخت کې قید و شرط نه وي نو هر څوک کولی شي زیات فکر وکړي، وخت به نامحدود وي، بیا هر څوک صحیح ځواب ووایي. نو شرط هم دا ده چې تاسو د وخت په داخل کې هماغه پیریود کې تاسو ځواب ورکړئ. نو بې صحیح ځواب و. یوازې 1500 کسانو صحیح ځواب ویلی ده. صحیح. نو کوشش وکړئ چې ټول صحیح ځواب انتخاب کړئ. نو راځئ راشو نمراتو ته. سلیمان په اوله درجه کې 4955 نمرې لري. ورپسې ایخ بن ایخ په نامو، مروه راله 3مې درجې ته،
همدارنګه فرید وکیلزی څلورمې درجې ته راغی او احمد جان هم پنځمې درجې ته. ډېره ښه، آفرین. په تېرو امتحانونو کې هم سلیمان، مروه او احمد جان صحیح ځوابونه ویلي وو او ښې نمرې لرلې، پوزیشنونه یې ترلاسه کړي وو. نو راځئ راسو اتمې پوښتنې ته. Was ist das? Was ist das? Hund, Vogel, Katze, Fisch. دا څه دي؟ په تصویر کې وینئ یا؟ عبدالله د همدې پن په لیکلو سره کولی شي امتحان کې ګډون وکړي. نو کارڅه یعنې پیشو ده. ټولو کسانو صحیح جواب ویلی ده، دا خو ساده و. سلیمان، ich bin ich، مروه په همغه پوزیشن کې دی، یوازې احمد جان مخکې راغی او فرید لاړ پنځمې درجې ته. همدارنګه حمیم هم ځینې ځوابونه صحیح ویلي دي. راځئ راشو بلې پوښتنې ته. فرید سیف الله همداسې کمنټونو کې لیکه wie sagt man سلام هیلو auf Deutsch. سلام یا هیلو په جرمني ژبه کې څنګه وایو؟ ډانکه، auf Wiedersehen، hallo، guten Tag. څنګه وایو؟ اکرام 2002 تو همیش غلط جوابونه وایي، کمنټونو کې څه لیکلي دي. نو هلو یعنی سلام انګلیش سره لږ توپیر لري دلته، دا د انګلیش نه دا په ارمني جرمني ژبه کې او سلام. نو راځئ راشو ټولو کسانو صحیح ځوابونه ویلي دي. کمنټونو برخه کې یوازې همدې ته هم اکرام صحیح ځواب نه ویلی. نو سلیمان په اوله درجه کې، ich bin ich دویمه درجه کې، مروه دریمه درجه کې، فرید وکیلزی مخکې راغی، د احمد جان ځای ونیو، هغه لاړ پنځمې درجې ته. ډېره ښه. نو راځئ راشو لسمې پوښتنې ته. welche Farbe hat der Himmel؟ دا سوال مخکې هم راغلی و، نو ساده ده، ځواب ورکړئ. کمنټونه وره تر هغه منتظر وي کله چې صحیح ځواب او غلط ځواب سپین ښکاره شي بیا یې ولیکي. تر مخ کوشش وکوئ چې ولیکئ. نو دا جواب صحیح وو. دلته یو نفر غلط جواب ویلی ده، د اسمان څه رنګ وي؟ نو همدارنګې وي، ساده وو. راځئ راشو نمراتو ته. سلیمان، ich bin ich، مروه، فرید وکیلزی او احمد جان په هغو پوزیشنونو کې قرار لري. راځئ راشو بلې پوښتنې ته. 11مه پوښتنه لرو. was ist das Gegenteil von groß؟ د groß Gegenteil څه شی ده؟ زه یې ټوله معنا درته نه وایم، اسانه ده، ساده ده. klein، schnell، alt، schwer. د همدې څلورو ځوابونو نه یو ځواب صحیح ده. وخت ختمېدونکی ده، 15 کسانو ځواب ورکړی. وخت په نظر کې نیسئ. نو klein د هغه ضد و، Gegenteil یعنې ضد، اپوزیت. نو همدا klein یې صحیح ځواب و. 15 کسانو صحیح جواب انتخاب کړی وو. آفرین، کوشش کوئ. کوم کسان چې غواړي په امتحان کې ګډون وکړي، ځینو کسانو ګیم پلی ایښی ده، د امتحان تللی دی، کولی شئ چې د 3 4 2 3 اوه شپږ 2 په لیکلو سره په امتحان کې ګډون وکړئ. صحیح. نو اوس به هم وګورو نمرات. سلیمان په اوله درجه کې، مروه راله مخکې دویم پوزیشن ته، فرید وکیلزی هم مخکې راغی، ich bin ich څلورمه درجه کې، او احمد جان او حمیم هم صحیح ځوابونه ویلي دي. راځئ اوس راشو کومې پوښتنې ته؟ 12مې پوښتنې ته. wie viele Finger hat ein Hand؟ تصویر کې وینئ یا معنا ته ضرورت نشته ده. 8 دي، 2 دي، 10 دي، 15 دي. کوم ځواب صحیح ده؟ نو 15 یو لاس 15 ګوتې لري. صحیح. نو 15 صحیح ځواب وو. ټولو کسانو ورته صحیح ځواب ویلی ده. دا خو ډېر ساده وو، ولې هلته په تصویر کې 2 لاسه ښکارېدل. صحیح. نو تاسو یوازې تصویر ته هغه د کمو معلوماتو لپاره وي، ټوله معنا یې باید تاسو وپوهېږئ. نو راځو اوس نمراتو ته. سلیمان په اوله درجه کې 9290 نمرې لري، مروه په دویمه درجه کې، فرید وکیلزی، ich bin ich او احمد هم په هغو پخواني پوزیشنونو کې. اوس به راشو 14مې پوښتنې ته. دا صحیح او غلطه ده. die Apfel ist rot.
اکرام کله چې سوالونه اسانه شي ته راسې په کمنټونو کې لیکي، ولې کله چې سوالونه سخت وي ته هغه ځواب هم نه لیکي. دا آیا دا صحیح ده که غلط ده؟ Die Apfel ist rot. نو دا صحیح ده. نو دلته هم ټولو 15 کسانو صحیح جواب ویلی، دا 2 کسانو غلط جواب ویلی، دا true یا غیښتې خو صحیح. نو راځئ راشو نمرات ته. کمنټونو برخه کې یو چا صحیح جواب لیکلی دا سلیمان، مروه، فرید، ich bin ich په نامو همهغه پوزیشنونو کې قرار لري. یوازې دلته ګلناز صحیح ځوابونه ویلي دي، هغه مخکې راغله په 5م پوزیشن کې. ډېره ښه. نو راځئ اوس لاړ شو 14مې پوښتنې ته. د همدې امتحان اخرنۍ 2مه پوښتنه Montag kommt nach Sonntag. آیا دا که صحیح وي true که غلط وي false؟ معنا ته ضرورت نشته، کولی شئ چې صحیح ولیکئ صحیح ده که غلطه. نو دا true ده صحیح. نو راځئ اوس راشو، یعنی دلته یې ویلي دي اکثریت کسان په همدې کې غلط دي. ښه Montag kommt nach Sonntag یعنی دوشنبه راځي وروسته له یکشنبې نه. نو یکشنبه زونتاګ بیا مونټاګ وي. نو دا صحیح ده true یا غیښتې ده. نو دلته هم 11 کسانو صحیح ځواب انتخاب کړی ده، 5 کسانو غلط ځواب ورکړی ده. نو دا صحیح ده. نو راځئ راشو نمراتو ته. سلیمان لاړ د اولې درجې نه د هغه ځای مروه ونیو، هلته اولې درجې ته راغله. نن یې سټیکر هم سره لګولی د خپل نوم سره یو ځای. او ich bin ich 3مې درجې ته راغی. ګلناز هم 4مې درجې ته راغله. او ښکلا نوم هم دلته راښکاره شو چې په تېرو امتحان کې صحیح ځوابونه ویلي وو. او شعیب وکیلزی هم صحیح ځواب ویلی ده چې نوم یې دلته په سکرین باندې ښکاري. ډېره ښه. نو راځئ اوس راشو اخرنۍ پوښتنې ته. دا هم صحیح او غلطه ده. ein Fahrrad kann fliegen. دا صحیح ده که غلط ده؟ که صحیح وي true که غلط وي false. دا غلط ده. صحیح. بیا هم یو کس ویلی دی چې هو دا صحیح ده. نو خیر آفرین. سوالونه د همدې امتحان هم ختم شو، د 14م امتحان. اوس به راشو هغه استعدادونه، هغه شخصیتونو نمرات به وګورو چې چا صحیح ځوابونه ویلي دي. نو راځئ لاړ شو د 14م امتحان نتیجو ته. په 3مه درجه کې د همدې امتحان ich bin ich په نامو آفرین ډېره ښه. په 2مه درجه کې سلیمان آفرین. او په لومړنۍ درجه کې هم څوک؟ مروه آفرین ډېره ښه مبارک شه. او په 4مه او 5مه درجه کې ګلناز او ښکلا ډېره ښه آفرین. هغوی ته د 4مه او 5م پوزیشن مبارک وي. ډېره ښه ټولو ته مبارک شه آفرین چې صحیح ځوابونه مو ویلي وو. او دا امتحان مو په پوره بریالیتوب سره د همدې 5 پوزیشنونو په اخیستلو سره پای ته ورساوه. مروه په اوله درجه کې، سلیمان په 2مه درجه کې، او ich bin ich 3مه درجه کې. همدارنګه ګلناز او ښکلا هم په 4مه او 5مه پوزیشن کې. آفرین ټولو ته دې مبارک وي. همدا هغه 4 کسانو همیش صحیح ځلیږي، خو ich bin ich په نامو باندې نن هم په دې امتحان کې نوی ګډون کړی و چې هغه هم 3م پوزیشن ترلاسه کړ. آفرین ټولو ته دې مبارک وي. همغو کسانو چې کمنټونو کې ځوابونه ویلي وو د هغوی نه هم مننه چې خپله هڅه یې کوله او سوالونو ته یې ځوابونه لیکل او په آنلاین امتحان کې ګډون لرو. نو همدې 5 کسانو ته دې ډېر ډېر مبارک وي او د نورو کامیابیو په امید مو. ورپسې هغه کسان چې نوي راغلي وي او زموږ د چینل په اړه باندې کوم معلومات نه لري، تاسو کولی شئ چینل ته لاړ شئ یا مو په نورو امتحانونو کې ګډون وي کړی. ټول امتحانونه دلته لایف کې کتلی شئ. کله چې دلته لاړاست همدلته ټول تیر او اوسني امتحانونه موجود دي. همدارنګه نورې برخې هم په ویډیو برخه کې یا شارټس کې کتلی شئ. نو چینل ته لاړ شئ، زموږ چینل تعقیب کړئ. انشاءالله ډېر څه به زده کړئ او مشکلات مو حل شي.
خیر کومو کسانو چې په امتحان کې ګډون نه و کړی کولی شي چې سبا یا بله ورځ هر وخت چې وخت لرو کولی شي په امتحان کې ګډون وکړي او خپل مشکلات ارزیابي کړي، خپله پوهه امتحان کړي چې څومره پوهه دي. نو ټولو هغو کسانو چې په امتحان کې ګډون لرو ټولو ته دې مبارک وي. آفرین. نور نو ښه وختونه درته غواړو. انشاءالله په نورو درسونو کې ته هم منتظر اوسئ. نورو درسونو ته زموږ د چینل نه همیش نوي درسونه تاسو لپاره اپلوډوو. چینل درسونه هم تعقیب کړئ، یا کوم چېرته دا ټول درسونه نه وي لیدلي چینل کې زیات درسونه موجود دي، کولی شئ چې مهالته لاړ شئ او ټول درسونه مهالته ووینئ. صحیح. نور نو که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې کمنټونو برخه کې ولیکئ، یا یې زموږ ګروپ ته ولیږئ، یا کمنټ کې د ویډیو کمنټ کې ولیکئ، زه درته ځواب درکوم. بس نو ټولو د ښه وخت غواړو. الله مو مل شه. تر بیا پورې ښې چارې د الله په امان.